د تنزل شکار دي هیڅ کله هم یو تنظیم استحکام نشي حاصلولی چې د سره ولسونه نه وي ولاړ هیڅ کله هم یو تنظیم یا یو طاقت نشي خپل استحکام ساتلی چې د ده یو مورل سپورټ نه وي موجود محترمو په عامو ولسونو باندې جبر او ظلم دغې دوی د تباهۍ سره مخامخ کړي دي د خدای پاک رسې وایي رسې ډېره اوږده ده چې ظلم کوې کوې در پسې پرېږدي بیا یې را کنچ کړي په ده پسې حالات داسې وایي چې څومره حالات مونږ وینو چې په ده پسې خدای رسې کنچ کړې ده اوس یې راته ووي او په ځمکه به لګیا هغه ظالم چې د دغو ولسونو حیثیت نه مني محترمو زه یو مثال خالي در کومه بل ځای مې هم ورکړی دی زه په جیل کې هم سپرډنټ راغی نو سپرډنټ ته ما وویل چې دا جیل چا جوړ کړی دی کله جوړ دی ویلې دا خو د پیرنګي په دور کې پیرنګیانو جوړ دی ما ورته چې زه په 3 MPO کې یم 3 MPO چا جوړه کړې ده ویلې په 1862 کې پیرنګي جوړه ده ما ویل په کوم طرز چې ته ډیوټي کوې دلته دا طرز دا اصول چا لیکلي دي ویلې په 1905 کې پیرنګي لیکلي دي ما ویل چې جیل هم د پیرنګي فایرونه هم د پیرنګي ستا نوکري هم د پیرنګي په شان نو آزاد شوي کله یو نو ازادي چې ته مو کله آزاد شوي یو پیرنګای لاړو بوټ یې پاتې شو اوس ټوټل هغه زور لګوي هغه طرز یې خپل کړی دی دا زموږ وطن دی که هر څوک هم چاته خپل وطن جبر ته ورکوي ورده کې پښتانه مونږ خپله خاوره خپل ولسونو جبر ته نه ورکوو نور او زه یو بل هم تاسو ته خوشخبري درکوم پارټۍ مختلفې دي دومره اختلاف په یوې سره خو د دغو جرنیلانو خلاف سوچ د ټولو یو شوی دی اوس ټول یو इसके पीछे वर्दी दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है تاسو باندې خوارۍ تېره شولې تاسو د پښتنو وینې ولیدلې چې په یوه ورځ باندې یو نیم سل مړه کړل شهیدان وشول وځورېدل منځ یې لیونې شولې خو زموږ په خپل خدای باندې صبر و زموږ په رب یقین و چې هغه د مظلوم ملګری دی د ظالم نه دی نن انشاءالله زه دا نه وایم چې ډېر نږدې به موږ فتح حاصله کړو نه خواري به غواړي همت به غواړي محنت به غواړي حوصله به غواړي خو انشاءالله د تنزل هم ډېر نږدې دی دی به هم غورځي دی هم نشي د قایم ساتلی ستاسو هغه خواري اوس هم دوی خپل جبر خو جاري ساتلو ته دوام ورکوي چې که نور یې هم زه وساتمه خو ممکنه نه ده ورته پاتې شوې وار پار ځینې خطا شوی دی د په ولسونو ظلم کولو نن د ولسونو ریاکشن ته هم دی تام شي نو بیا هم دا وایم دا زما سره عبدالرحمن ګیلمان زکیم او حنیف دا ځوانان نهه میاشتې د فوجانو په جیل کې وي زه دلته نشم بیانولی دومره ظلم او دومره تشدد چې هره ورځ د وجود نه وینه خېږي او دا یا وینه راخلي په هغه دیوالونو PTM لیکي د خپل موقف نه اوړي دوی ته به چې وویل چې تاسو د خپل تحریک خلاف شئ د هغې خلاف واوړئ نو دوی بیا نه منل بیا بیا تشدد پې وکړو چې د تشدد نه به کومه وینه جوړه شوله په هغه به د مخامخ په هغه دیوالونو PTM ورته ولیکل نو انشاءالله استقامت به هغه مثالونه قایم شول چې سوچ یې څوک نشي کړلی دا جبر دا د دی وکي انشاءالله د انصاف ول ذات شته دی د دنیا یو طاقت هم چې جبر کړی دی بې نتیجې نه دی پاتې شوی هغه هم نتیجه خوړلې ده دی به هم خوري د دغې ولس دپاره زموږ څه ګناه و ما ذاتي په قرآن شریف قسم تر اوسه پورې د دغې خدمت نه خپل ذات ته هېڅ فایده نه غوښتې ده نه بیا وغواړم خو دا مسله وه چې دوی ویل دا ولسونه مونږ ته پرېږدئ مونږ به کنځلې ورته کوو تاسو څه مه وایئ مونږ به د کورونو نه بوځو تشددونه به پرې کوو خلک به لاپته کوو کورونه به ړنګوو وسایل به یې خورو تاسو غلي کېدئ مونږ ویل نه دا د پښتنو د وینې د پښتنو د نسل تسلسل به دا نه وي چې هغه د جابر مخ ته حقه خبره نه وکړي د دغې خپل ولس په مینه باندې سزاګانې ته مونږ هر وخت تیار یو او بل زه بیا هم وایم مونږ قرباني دا نه دي ورکړي چې څومره جیل مونږ خوړلی دی دا ډېر لږ دی ستاسو استقبالونه زیات دي محترمو قرباني زه دا ته وایم چې میدان لګېدلی وي او په خپل وطن باندې د خپل سرونه داس وشیندو لکه ګلونه چې پې توی کړي
وعده مو در سره کړې ده، وعده مو د دغې ولسونو سره کړې ده چې د ظلم جبر خلاف چې کله هم محاذ جوړېده په اول صف کې به موږ ولاړ وو. انشاءالله په خپله وعده او په خپله خبره قایم یو. دا د ولس ترجماني ده، دا زمونږ د ولس خواهشات دي چې ستا مخالفت ته وچي. دا زما د ولس خواهشات دي چې د دغې جبر ظلم خلاف ته څوک ولاړ وي. موږ به د خپلو ولسونو خواهشات پوره کوو، موږ به د دوی ارمانونه پوره کوو. باقي زه بیا هم وایم تش په راټولېدو باندې نه کېږي، منظم تنظیم به جوړوې چې څو پره د منظم تنظیم نه وي جوړ کړی ترا پره ته کله هم فتح ته نشي رسېدلی. که چېرې موږ د خپلې خاورې عظمت غواړو، لویې یې غواړو، فتح غواړو، نو تنظیم به مضبوطوو او د تنظیم سره سره به یو داسې تربیت چې هغه د خپلې خاورې وي هغه به کوو. نور وعده مو ده د خپلو خلکو سره هم او دشمن ته هم دا وایو چې یوه ورځ به ته زمونږ پښو ته نسکورېږې، په پښو کې به پروت وي. ډیره مننه مشر